14 فروری باندې د کفارو یو تهوار مناویږي چې هغه تهوار ته ویلنټاین ډے ویلی کېدلی شي. ویلنټاین ډے د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب هم دقه دی، کنجر خلک، زناکار خلک، فاسقان فاجران خلک، نوجوانان الکان او چینکۍ، هغوی به یو بل ته خپل محبت اظهار کوي، یو بل ته به دا وایي چې زه ستا سره محبت کوم، آی لو یو، زه ستا سره محبت کوم. جینۍ به ورته وایي چې آی لو یو، زه ستا سره محبت کوم. کارت په ذریعه باندې په هوټلو کې، په سیل صفا په ځایونو کې هغوی به یو بل له ګفټونه ورکوي، هغوی سره به د خپل محبت اظهار کوي. هلته دا خو زما رسول ویلي و، مایلاتن ممیلاتن. ویلنټاین ډے حقیقت څه شی دی زما وروڼو؟ د ویلنټاین ډے حقیقت وپېژنئ. دا د کفارو یو دسیسه یو سازش دی. اصل کې دا په روم کې انګریزانو کې یو کس ویلنټاین دا یو کس یو نوجوان د خپل مذهب تبدیل کړی او د مذهب د تبدیلۍ په وجه باندې هغه جیل ته واستولی شو. جیل کې هغه چې کله گرفتار و، د جیلر د لور سره د هغې شق معاشقه شروع شوه. د هغې نه وروسته هغه باندې چې کله پانسي ختله، پانسۍ نه مخکې هغه یو خط ولیکه. په خط کې لیکلي وو، خپل دقه محبوبې ته لیکلي وو چې ستا ویلنټاین، ستا ویلنټاین، تمہارا ویلنټاین. صرف دا الفاظ یې لیکلي وو. او د هغې نه انګریزانو یو تهوار جوړ کړو چې په دقه ورځ باندې په 14 فروری باندې چې ویلنټاین ته پانسي میلاو شوه، هغې د خپلې محبوبې سره د خپل محبت اظهار کړی و. هغه شانته به دا خلک رالګي، په دې ورځ باندې به کنجرتوب، زناکاري کوي، یو بل ته به د خپل محبت اظهار کوي. زما د الله کتاب هغه به پامال کېږي، زما د رسول سنت په پامال کېږي. سپین ږیره پلار او سپین سرې مور د هغې به عزت تار کېدلی شي. زما د عزت مند ورور عزت په تار کېدلی شي. زما د عزت مند خاندان عزت په تار کېدلی شي. هغه سپین سرې مور، هغه سپین ږیره پلار، هغې چې ټول عمر دله تربیت کړی و، زما نوجوان نسل به نن رالګي، جینۍ به رالګي، د خپل سپین سرې مور، د خپل سپین ږیري پلار، د عزتمند وروڼو د هغې عزت به رالي. د یو نوجوان زناکار د هغه په خپو کې به هغه او یو زناکار زوی هغه به رالګي او د خپل مور او پلار، د خپل وروڼو د هغې عزت به رالي او د خپلې یوې زناکارې محبوبې په خپو کې به یې کړي. حیا چېرته لاړه زما وروڼو؟ عزت چېرته لاړ زما وروڼو؟ قرآن چېرته لاړه؟ حدیث چېرته لاړه؟ زما د نبي هغه حیا او ابرو چېرته لاړه چې کوم موږ ته ښودلې وه؟ زما وروڼو، زما نبي خو دا ویلي و ما ته، ایاکم الدخول علی النساء، ګورئ ځان وساتئ، پردو زنانو خواله ورد نشئ. ګورئ، او دا یې ما ته ویلي و، اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان. کله چې زنانه د کور ته راوځي، شیطان ورته د خلکو نظرونه اوچتوي. نن زما نوجوان نسل خپل خواهش راغستلی دی، خپل خواهشاتو دومره حد ته رسولی دی، عزت هم ختم، حیا هم ختمه. هغه دې خیر دی د خاورو سره خاورې شي، لیکن چې زما د یو چند منټو خواهش او شوق زما قرتې پوره شي.